درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکي هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم د نن ورځې درسي موضوع ته هیله منده یم چې تاسو ټول درانه او خوږه زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ او د صحت جامې به مو په تن وي. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو ورباندې د افغاني مشهورې مېرمنې پېژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لولو چې څوک وې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالي زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې، زړورې، قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لولو او لولو چې دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږو او ګلالي زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلانده اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. مېرمن تورپیکۍ. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزۍ پیغله وه چې د اټکله 100 کاله دمخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېیمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000,000 زریز ځواک سره چې 100,000 بار وړونکي څاروي یې مال وه، پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او اسکزۍ پیغله وه چې د اټکل نه مخکې 100 کاله دمخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېیمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز فرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمېر 1,000,000 کسیزه ځواک سره وه او د دې سره 1,00,000 بار وړونکي څاروي مال وې، خو افغانان تش لاس وه، یعنې هېڅ د دوی پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هېڅ مقاومت او یا هم هېڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 بار وړونکي څاروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلي افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیات اړ شو چې مترکه اعلان کړي او دواړه لښکر احمد باشه پاتې شي. یعنې د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل شوي وو، دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیاتستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لښکر احمد باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې شي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتونغاړی وایي: سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای مې جار کړې پښتانه غزا له ځینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخته خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړی وایي، یعنې په هغه وخت کې یو شعر ویونکی غاړی چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای مې جار کړې پښتانه غزا له ځینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته ووایه.
په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردي خان د خپل پلار له پښتونولي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه اواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردي خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونولي ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به در سره یم، زه پښتنه له تورې نه تر پالم مینه، دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنې کله چې دی جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي غږ پر کوي. یعنې تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردي خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دې جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دې راوړه. یعنې میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دې جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنې میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردي خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شوله. پورته غاړې اوس هم زموږ ودونکې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنې درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړې چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردي خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ سوله او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلې دي، دې ویلي دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې یې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کوي. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ردي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هېڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزې کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونو یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم پخپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردي خان دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ او ستاسو د درس لنډیز څه و یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اسکزي پیغله وه چې اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېیمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردي خان خپل له پلاره پښتونولي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي
او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږو ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ او تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي، زړوره، اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکله څخه مخکې 100 کاله دمخه یا هم 100 کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند ریدي خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدي خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدي خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګرې کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه دغسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هېڅ وخت نه کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یا هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټول ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او همچنان د دې ترڅنګ به لاندې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای سو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان، ښه وخت. Thank you.